کابل ښاریان وایي د روژې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې څو چنده لوړې شوې او دوی دومره توان نه لري چې په لوړه بیه باندې خوراکي توکي وپېري. د دوی په خبره هر کال د روژې میاشتې په رسېدو سره په نورو اسلامي هیوادونو کې د ټولو لومړنیو توکو بیې راښکته کیږي، خو په افغانستان کې بیا برعکس هر کال د خوراکي توکو بیې جګیږي او سږ کال چې هم د روژې میاشتې ته د ګوتو په شمار ورځې پاته دي د توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. دغه وړو بجې چې خلک 400 روپۍ باندې چا وسه نه کېږي، یو ورځ چې کار کوي مطلب دغه یو ورځ یو نیم سل روپۍ نشي پیدا کېدی او نه غوړي او دا هر مشکلات دی کور ته د روژه روانه ده، هر څه ښه سخت دی. محمد نعیم چې د کابل ښار د منډیي په دې کوڅه کې کراچۍ چلوي وایي ژوند یې له ستونزو ډک دی او په ټوله ورځ کې د 500 افغانیو کار هم نشي کولی، خو د خوراکي توکو بیو ته که وګورې په میاشت کې د یوې بورۍ وړو پیسې هم نشي ګټلی. دې په مخه کې نه ده خوراکي توکي قیمت دی، موږ یې وسه نه لرو څه ویخلو، کاروبار نشته وروره، بیکاري ده، روزه را روانه ده، باید کار خلکو ته کار او روزګار جوړ شي، کاروبار نشته وروره. اول به 300-400 کراچیوانۍ کې ګټلې، اوس وروره ټوله ورځ کې 50 نشي ګټلی. دوی له حکومت او نورو اړونده مسؤلینو څخه د احتکار د مخنیوي او د بیو د کنټرول غوښتنه کوي. کاروبار نشته، وړه دا شیونه جګ ده، خلک اخیستلی نشي او وضعیت خرابه ده، ټول خلک حیران پاتې شي وکړي. نن سبا یې راوتم تر اوسه په 11 موږ کاروبار کړی نه ده او وضعیت ډېر خرابه ده، ټول همداسې اقتصاد خرابه ده. د ټول خلک نه غږ وکړو د خلک ته کومک وکړي، همکاري ورسېږي. نن تر ماښام پورې ګرځي 100 او 900 پورې څوک کار کوي څوک نه کوي، همداسې ځي. هټیوال بیا د خوراکي توکو د بیو د جګوالي لامل پر هیواد روان اقتصادي بندیزونه او دغه راز د ډالر پر وړاندې د افغانیو راښکته کېدل یادوي او وایي د ډالرو له جګوالي سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د دوی په خبره دوی ته تجاران په لوړه بیه خوراکي توکي ورکوي، نو دوی هم مجبور دي چې بیرته یې په لوړه بیه باندې وپلوري. لامل خو دغه تقریبا د 6-8 میاشتې ووتلې چې دغه د ډالر خبره ده، د ډالرو هغه نه طریقې نه دا ټوله بیه لوړې دي. 1 روپۍ شاید چې جګ سي، 1 روپۍ ډالر چې جګ سي نو دلته په کیلو کې خلک دکانداران عموماً تر تیلو پورې 100 روپۍ 150 روپۍ په 1 کیلو شي کې فرق ورکوي. په همدې حال کې کابل ښاروالۍ په دې برخه کې د هڅو د زیاتېدو خبر ورکوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د روژې میاشتې په رسېدو سره دوی پر هټیوالو نرخنامې ویشلې دي او هیڅوک نشي کولی له هغه نرخنامو څخه سرغړونه وکړي او که چیرته سرغړونه کوي له قانوني چلند سره به مخ شي. تیر کلونه دا موضوع نه ول، آزاد بازار ول، هر چا چې غوښتل هر څه یې کول. نو سږ کال د ریاست وزرا د یو حکم پر بنسټ باندې په کابل ښاروالۍ کې د کمیسیون من احتکار او کنټرول قیام جوړ شوی ده چې وظیفه یې دا دی چې 18 هغه مواد اولیه چې ورته وایي چې موږ تاسې باید همیشه لاسرسی ورته ولرو دا کنټرولیږي. دا د کابل ښار د منډیي په نوم د خوراکي توکو د پلورلو تر ټولو لویه کوڅه ده. دې کوڅې ته هره ورځ د کابل ښار له سیمو او ولایتونو څخه زرګونه کسان د خوراکي توکو د پلورلو لپاره راځي. د روژې مبارکې میاشتې پر رسېدو سره هر کال په افغانستان کې د خوراکي توکو په بیه کې څو چنده زیاتوالی راځي. د دې کوڅې هټیوال وایي چې لامل یې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر جګوالی ده. دوی له حکومت څخه د کنټرول غوښتنه کوي. احسان الله کریمي، CMG، د کابل ولایت منډیي کوڅه.